سلامونه و نیکې هیلې ملګرو، هیله لرم روغ به یاست. ملګرو، نن تاسو ته ما داسې اپلیکیشن راوړی ده چې څنګه کولی شو چې موږ تاسو د انسټګرام نه ویډیو وي، عکس وي چې هغه موږ تاسو ډاونلوډ کړو. نو د دې لپاره ملګرو تاسو به پلی سټور ته راشئ. پلی سټور ته چې راغلی هغلته به سرچ وکئ انسټګرام سیو پکچر ان ویډیو، دغه به سرچ کئ. ګورئ ملګرو، بیا به لاندې راځئ. لاندې چې راغلی دغه ګورئ دغه اپلیکیشن به تاسې ډاونلوډ کئ. دا مو چې ډاونلوډ کړو، که دغه الفاظ عربي کې لیکلی شي خو ډېره ښه، که نه انګلیش کې مو ولیکل هم راځي. راځو ملګرو، زه تاسو ته ښیم چې دا اوس څنګه موږ تاسو استعمال کو. ګورئ دغه اپلیکیشن ته را به شئ انسټګرام ته. انسټګرام ته چې راغلی ګورئ ملګرو، زه انسټګرام ته راځم. ګورئ دغه عکس دی ملګرو، د دې عکس په سر کې دغه پاس دغه درې ټکي چې دي دغې باندې به تاسو کلیک وکئ. ګورئ ملګرو، دغه دریو ټکو باندې به تاسو کلیک وکئ. پاس وینئ کاپي لینک اول سر کې چې کوم راځي کاپي لینک باندې به تاسو کلیک وکئ. دا دی ګورئ کاپي شو. را به شئ همغه اپلیکیشن ته. دغه اپلیکیشن ته ملګرو زه راغلمه. ګورئ دغه پاس خالي کرښه کې چې دی انټر آی ډي ټي وي ویډیو لینک ملګرو، دغې باندې به تاسو کلیک وکئ. دلته ګوره دغسې د زی ته زور ورکومه، همغه لینک دلته دغسې پیسټ کومه. ګورئ ملګرو لینک ما پیسټ کو، لاندې ډاونلوډ وهمه. ګورئ ملګرو ستاسو په مخ کې ګورئ دغه عکس ما ډاونلوډ کړو. ګورئ اوپن دغه ګورئ ملګرو دغه عکس ما ډاونلوډ کړو. ملګرو دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ، ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. ویډیو مو خوښه شوي د ملګرو سره یې شریک کړئ، او زه همیشه کوشش کوم چې تاسو ته داسې طریقې راوړم چې هغه تاسو ته نور څوک نه ښیي. یعنې زه کوشش کوم چې تاسو ته ښکلي طریقې راوړم. نو زما چینل ځان سره سبسکرايب کړئ او د ملګرو سره یې شریک کړئ. ډېره مننه.